دا راته ووایه که نه دا کوېسچن مې نه داسې وکړم که نه چې یاره ډېر خلک وایي که نه چې چاته وایي چې یاره د کس دومره لایک دي دومره میلیون لایک دي دومره فال وي که نه نو هغه اکثر داسې سوچ وکړي چې یاره دوی له ټیک ټاک نه روپۍ راځي که نه ټیک ټاک خو تاسو هم کوئ یاره څومره روپۍ له دې میاشتې راځي یاره زه خو د پیسو په نیت نه یم راوتی زه غواړم پښتانه سره همیشه یو اوسو او د ټولو پښتنو به سپورټ کوم انشاءالله دا راته ووایي چې یاره ټیک ټاک کې که نه جینیر ته ریکویسټ کړی چې یاره زه تاسو سره په ویډیو کې راشم او که تاسو چېرته سوچ کړی چې یاره جینۍ ځان سره په ویډیو کې راولم یاره قربان د ټیک ټاک د خوا نه درخواستونه راته کېږي په انبوکس کې خو مطلب زما ضمیر یې نه منې پوه شي چې ورسره یو ویډیو جوړه کړم او یا ټایم ورته ورکړم هېڅ کله هم نشي کېدی داسې دومره سپورټ وي نو د دوی سپورټ زیات ځکه چې دوی ته خلک کمنټونه هم کوي چې یاره مونږ له ویډیو جوړه کوي مونږ له ویډیو جوړه کوي که نه لکه هغه خلکو نه روپۍ اخلي که څه حساب دی چې هغه خو داسې دي چې ما سره رښتیا خبره ډېره مینه لري او زه خپله ورنه ډېر خوشحاله یم زه به فل سپورټ بیا هم کوم چې څه ورونه پښتانه په دې پاکستان کې دي په افغانستان کې دي چې په هر ګوټ کې دي زه به فل سپورټ کوم او په سر به یې ګرځوم نو ځکه ما نه دومره خوشحاله دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د الله چې بخښونکی مهربانه ذات دی ملګرو څنګه ښه امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به ملګرو نن سره پروګرام کې یو داسې شخصیت چې د ستارو محتاج نه دی مسلو فرض سره موجود دی تاسو به د ټیک ټاک په دنیا باندې ډېر کتلی وي ډېر کم وخت کې یو نوم پیدا کړو یو پهچان پیدا کړو نو د ده سره به زه نن ستاسو ملاقات کوم له موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم سلام قربان مصطفی صاحب څنګه یې ښه خیر دی قربان مننه د ټول ناول خو هم د ټیم راکولو یو جهان مننه لم خوشحاله آباد لره مننه ژوندی اوسئ چې تاسو هم زما دومره هغه وکړئ عزت وکړم ډېره مننه مصطفی صاحب د ټول ناول خو خپل نوم او د کومې علاقې سره تعلق ساتي یاره زه خپله د افغانستان یم او اوسېږم فی الحال پاکستان کې بیا جمرود کې او په جمرود کې هم شاکس کې او اصلي نوم مې هیبت دی او په ټیک ټاک کې مشهوره په مسلوفر یم دا راته ووایي چې یاره ټیک ټاک ته په کوم مقصد باندې راغلی یاره ټیک ټاک ته په دې مقصد راغلم چې زمونږ د افغانستان څه ورونه او په پاکستان کې دا ځینې هلکان نو زه راغلم زه د افغانستان هم سپورټ کوم او د پاکستان هم فل سپورټ کوم نو زه غواړم چې همیشه د ورونو غوندې واوسو دا راته ووایي چې یاره څومره ټیم نه په ټیک ټاک باندې کار کوئ یاره ټیک ټاک ته تقریبا داسې 4-5 میاشتې کېږي تاسو چې دا کوم نوم پیدا کړو که نه یو پهچان په پیدا کړو خاص کر په دې خیبر کې ځکه چې په خیبر کې داسې ټیک ټاکرز نشته چې یاره په دومره کم وخت کې خپل نوم پیدا کړی وي یو پهچان پیدا کړی وي یاره تاسو چې دا کوم نوم پیدا کړو دا تاسو خپل سپورټ وکړه نه کور مخه سپورټ درپسې شته دی یاره قربان زما دا خپل محنت و ځکه چې ما دلته پاکستان کې هم د ډېرو ورونو سپورټ وکړو او د افغانستان هم او زه غواړم زه همیشه په سر وګرځوم او نو ځکه ما خپل نوم دومره پیدا کړ او بیا هم سپورټ کوم بله دا راته ووایي چې یاره ټیک ټاک سره بل څه کاروبار کوئ که نه به صرف ټیک ټاک ویډیوګانې پوسټ کوئ نه قربان زه ټیک ټاک سره پوه شئ مهمه ټیک ټاک هم نه ده زه کار روزګار هم ورسره کوم په کارخانه کې کار کوم د میاشتې 100,000 روپۍ هم اخلم او خپل د ټیک ټاک خرچه مو باسم او ټیک ټاک ته بیل ټایم ورکوم یو جمعې ورځ دا راته ووایي چې یاره ټیک ټاک لکه ورځې څومره ویډیوګانې پوسټ کوئ که نه په هفته کې یوه ویډیو پوسټ کوئ که میاشت کې یوه ویډیو پوسټ کوئ په ټیک ټاک باندې نه د ورځې زه 2 ویډیوګانې پوسټ کوم چې سهار 9 بجو کې او ماښام نه وروسته 8-9 کې بله دا راته ووایه که نه دا کوېسچن مې نه داسې وکړم که نه چې یاره ډېر خلک وایي که نه چې چاته وایي چې یاره د کس دومره لایک دي دومره میلیون لایک دي دومره فال وي که نه نو هغه اکثر داسې سوچ وکړي چې یاره دوی له ټیک ټاک نه روپۍ راځي که نه ټیک ټاک خو تاسو هم کوئ یاره څومره روپۍ له دې میاشتې راځي یاره زه خو د پیسو په نیت نه یم راوتی زه غواړم پښتانه سره همیشه یو اوسو او د ټولو پښتنو به سپورټ کوم انشاءالله دا راته ووایي چې یاره ټیک ټاک کې که نه جینیر ته ریکویسټ کړی چې یاره زه تاسو سره په ویډیو کې راشم او که تاسو چېرته سوچ کړی چې یاره جینۍ ځان سره په ویډیو کې راولم یاره قربان د ټیک ټاک د خوا نه درخواستونه راته کېږي په انبوکس کې خو مطلب زما ضمیر یې نه منې پوه شي چې ورسره یو ویډیو جوړه کړم او یا ټایم ورته ورکړم هېڅ کله هم نشي کېدی داسې دا راته ووایي چې دا کوېسچن بار نه وکړو چې یاره نن سبا چې کوم یو کس فیمس شي که نه ټیک ټاک ویډیوز یې وایرل شي اکاونټ یې مخکې شي د هغه یو اکاونټ بینډ شي دا څه وجه کېدی شي دا خو داسې وي چې دا ډېر خلک راپورټونه وهي
یا غټو سیسټمو باندې پوه شو پیسې پې ورکړي هغه یې ډېر خرابه کړي. زمونږ پښتانه خو دا عادت لري د یو بل خپې وهي، نو زما خو ذهن دا نه مني. بله دا راته ووایي چې یاره ټیک ټاک کې لکه کم کسان د غلط کمنټونه کوي که نه، لکه خاص کر زمونږ هغه ورونه چې څه په پاکستان کې څه په افغانستان کې، لکه هغه داسې کمنټونه کوي چې یاره دا سره په خپلو کې سره وران شي دا خلک که نه، دې کسان ته څه میسیج ورکوئ، څه پیغام ورکوئ؟ هغو ته زه دا درخواست کوم قربان پلیزه هېڅ کله هم غلط کمنټ د چا په ویډیو مه کوئ، یو بل پسې رد بد مه وایه، نو همیشه باید داسې واوسئ چې ورونه غوندې. ډیره مننه مسلو فرس د ټیم راکولو مو یو جهان مننه. الله هم خوشحاله او آباد لره. ملګرو دا و مسلو فرس چې په ټیک ټاک په دنیا باندې یو ښه نوم لري، پهچان یې جوړ کړو په کم ټیم کې. زموږ خیبر کې لکه څنګه مې ویډیو شروعات کړي چې زموږ په خیبر کې داسې څوک نشته چې هغه په ټیک ټاک باندې دومره لایک وي، دومره سپورټ وي. نو د دوی سپورټ زیات ځکه چې دوی ته خلک کمنټونه هم کوي چې موږ له ویډیو جوړه کوي، موږ له ویډیو جوړه کوي که نه، لکه هغه خلکو نه روپۍ اخلي که څه حساب دی چې هغه خو داسې دي چې ما سره رښتیا خبره ډېره مینه لري او زه خپله ورنه ډېر خوشحاله یم. زه به فل سپورټ بیا هم کوم چې څه ورونه پښتانه په دې پاکستان کې دي، په افغانستان کې دي، چې په هر ګوټ کې دي، زه به فل سپورټ کوم او په سر به یې ګرځوم، نو ځکه ما نه دومره خوشحاله دي. بس ډېره مننه، الله خوشحاله او آباد لره. ملګرو دا نننی پروګرام چې مسلو فرد صاحب هم په خپله پاڼه باندې راوسته، تر بلې ویډیو پورې مل او زما کیمرامین حنفي صاحب له راکړه اجازت پر رب الجلال مو سپارو. یاره جارېږې به د افریدیانو نه، مونږ افریدیان چاته ځان ښودنه نه کوو، مونږ افریدیان چاته ځان ښودنه نه کوو زویا، مونږ په ټوله نړۍ کې خلک پیژني چې افریدیان دي. I love you all Afridi, love you bro.